لنډه کیسه د خبرو بوجۍ. لیکوال انجینر ستانمیر ظهیر. غږ اجمل پردیس. زموږ په هیواد کې د حکومتي مامورینو جیب تل سپیروي، خو چې تنخواه هم په خپل وخت حواله نشي او د کورنۍ شمیر هم زیات وي نو بیا راشه کوتودېږي. 2 میاشتې په دې نامه چې تخصیص نه دی راغلی زموږ تنخواه ځنډېدلې وه او په کور کې هم د وړو دومره ګرد نه و چې بېګا ته مو ترې ډوډۍ پخه کړې وای. په خوارۍ او زارۍ مې د یوه او بل نه دومره پیسې پور کړې چې بس یوه بوجۍ اوړه پرې واخلم. په یوه منډه مې د وړو منډۍ ته په دې خاطر ځان ورسوه چې یو څه ارزانه په لاس راشي. د وړو بوجۍ مې واخیسته، پنډي ته مې په لاسي کراچۍ کې بار کړه. هغه د مخه او زه ورپسې شوم. د اوړي بده ګرمي وه، د ټول وجود نه مې د ویالې د اوبو په څیر د خولو سیلاب روان و. زیات تږی شوم. پنډي ته مې وویل ته ځه او زه درپسې ځان در رسوم. د اوبو خرڅونکي په مخ کې ودرېدم او د اوبو ډک ګیلاس مې شونډو ته نږدې کړ چې ناڅاپه په اوږه باندې کوم چا سخته څپېړه راکړه. څپېړه نه وه، د ټوپک ګولۍ وه. په ټول وجود مې ورته د سر نه تر پښو پورې ووربل شو، خو چې مخ مې ور واړوه ځان مې غلی ونیو، ځکه چې هغه زموږ د دفتر یو پخوانی همکار و چې اوس په بل ځای کې کار کوي. سم د لاسه راغاړې وت. 10-15 دقیقې خو یې په ستړي مشي خواره مشي تیر شول. ما غوښتل ورته ووایم چې د وړو بوجۍ مې کراچیوان ته ورکړې، خو هغه زما خبره په نیمایي کې غوڅه کړه او په خپلو خبرو کې داسې راګیر کړم چې ما هر څومره وسه کوله ځان ترې خلاص کړم، خو د سریخو غوندې راپورې کلک نښتی و. بس په یوه ساه یې په خبرو راته داسې پیل وکړ. پرون سهار چې له خوبه راپاڅېدم هډوکي مې ډېر درد کاوه، خو چې د وړو مور د شیدو د خوندور چای ډکه چاینکه په مخ کې راته کېښوده او 4-5 پیالې مې په مزه مزه ورنه وڅښلې نو د هډوکو درد مې هم ښه شو. زه په کور کې 2 جوړه بوټان لرم، یو تور او بل نسواري رنګ لري. په دې ورځ مې تور بوټان په پښو کړل چې له کوره راووتم او بیا ښاري بس ته وختم نو په موټر کې ډېره ټمبه ټېله وه. تور بوټان یې راته له کاره وویستل چې له ښاري بس نه کوز شوم نو لومړی مې خپل تور بوټان پاک کړل. په ښار کې مې هیڅ کار نه و. ټوله ورځ مې په ښار کې په خوشي ګرځېدو تېره کړه. ماښام چې کور ته راغلم نو ښه ستړی وم. د وړو مور د کور آباد وي. زما په زړه خواړه یې پاخه کړي وو. په خوند مې وخوړل او د خوراک نه وروسته سم د لاسه ویده شوم. څه به دې سر خوږوم چې څنګه ویده شوم په خوب کې مې لیدل یو لوی د ښامار غوندې مار زما خواته را روان دی. زه د ویرې نه داسې لړزېدم لکه په ونه کې چې پاڼه د باد سیلی خوځوي. یو ناڅاپه ته را پیدا شوې او په مار دې د یو غټ کاڼي ګزار وکړ. ستا د ګزار سره سم مار ځای په ځای مړ شو او زه دې د مار له چیچلو خلاص کړم. همدا اوس چې هغه شیبه را په زړه کړم زړه مې غواړي چې دا ټنډه دې ښکل کړم. پخواني همکار چې زما د ټنډې ښکلولو ته ځان جوړاوه ناڅاپه مې د خپلو وړو بوجۍ را په زړه شوه. د اوبو ډک ګیلاس مې بیرته کېښود او د لیوني غوندې مې په منډو پیل وکړ. ټول ښار مې د یو سر نه بل سر ته څو ځلې ګزو پل کړ. هره خوا به مې ترور کتل او د هر چا نه به مې د پنډي د لیدو پوښتنه کوله، خو نه د پنډي درک و او نه زما د وړو د بوجۍ. په دې توګه مې د خبرو د بوجۍ په پیدا کېدو خپله د وړو بوجۍ له لاسه ورکړه.